د آرارا په څیر د ځایي یا بومي ډلو خلک هغه ښکار کوونکي دي چې له زرګونو کلونو راهیسې په دې ځنګله کې ژوند کوي، خو د دوی تل خوندي سیمې اوس په پرله پسې ډول د ناقانونه کان کیندونکو او لرګیو ټولونکو لخوا له یرغل سره مخامخ دي. موږ ځنګله ته ورغلو چې معلومه کړو د آرارا راتلونکي نسل ته دا ځنګل په څه معنا دی او دا چې په داسې ځای کې ژوند څه ډول دی چې په پرله پسې ډول د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا نجونې غواړي موږ په دې پوه کړي چې ځنګل د دوی ټولنې ته څومره مهم دی او دا چې ولې یې دوی راتلونکي ته اندېښمن دي. د امازون ځنګل زموږ لپاره هر څه دی او نن زموږ حکومت غواړي چې له منځه یې یوسي. نو موږ به څه احساس کوو؟ دا به ځنګل وژړوي او ورسره به موږ هم د طبیعت لپاره ژاړو. بیرته په کلي کې نجونې موږ ته د هغو فشارونو په اړه غږېږي چې دوی ورسره مخامخ دي. په تېرو څو کلونو کې موږ خپل خپلوان ولیدل چې ځنګل یې واهه. زموږ خپلوان له بلډوزرونو سره راغلل. بهرني او له ځنګل بهر خلک هم ورسره همکاري کوي چې ځنګله ته راننوځي. نو د امازون ځنګل ژوندی پاتې کېدای شي؟ هو، ځکه مبارزه به وکړو. موږ اړ یو چې وجنګېږو. زموږ پیاوړتیا زموږ په یووالي کې ده، ځکه زور د ځوانانو په لاس کې دی. او په داسې حالت کې چې دلته خلک د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي، دا لانجه به د هغو دوو ډلو ترمنځ روانه وي چې یو یې غواړي ځنګل وژغوري او بل یې غواړي د پرمختګ په نامه یې له منځه یوسي.